نن په کابل کې درنده شپه وه. کابل کې نه پوره بشریت، انسانیت او هغه خلک چې پر یو بل باندې دردېږي د هغو لپاره درنده شپه وه. زه دا منم معتادین وو، دا منم د ټولنې هغه قشر وو چې د ژوندانه ډېره برخه یې محرومیتونو کې تېره کړې وه. د افغانستان د اسلامي امارت د راتګ څخه وروسته د افغانستان د اسلامي امارت د سترو لاسته راوړنو کې یو د موادو مخدرو کنټرول، موادو مخدر باندې روږ د افرادو اشخاصو درملنه. نن چې په دغه پیښه کې د پاکستان د رژیم له خوا نه دا څوک شهیدان کړل شوي، دا د ټولنې هغه محرومه بدبخته برخه وه چې ټول عمر په درد او په غم کې تېره کړې وه. د اسلامي امارت راتګ څخه یو څرک د امیدونو ښکاره کېدلو. هر چا خپل زوی، خپل پلار، خپل تره زوی، ماما زوی، خاله زوی د دغه مادر اغوش یا د معتادینو درملنې مرکز ته وړل تر څو هلته یې درملنه وشي. خو د پاکستان د رژیم له خوا نه د رمضان یا د روژې مبارکه میاشته کې بمباري ورباندې کېږي او تقریبا ګڼ شمېر پکې شهیدان کېږي. څوک څه خبر وو چې تر پرونه پورې موږ بدبخته ورته ویلې، موږ د ټولنې هغه برخه ورته ویله چې محرومه ده، معتاده ده، هغه به په داسې یو سپېڅلي مرګ باندې، په شهادت باندې خپل رب ته ورځي او په سرو وینو کې به الله ته درېږي او الله ته به وایي چې الله زه د پاکستان د رژیم له خوا نه بې ګناه ووژل شولم، بأي ذنب قتلت. دا د پاکستان د رژیم لومړی ځل نه دی او نه به هم آخري ځل وي. دا د افغانانو لپاره هشدار دی، زنګ خطر دی چې تر څو پر یو نغري، پر یو دسترخوان، په یو فکر باندې راټول کړل شو. زه دا منم ټکنالوژي نشته، زه دا منم وسایل نشته، زه دا منم هومره پرمختللي اسلحې او مزایل او ټانک او توپ او تیارې نشته. خو یقین وکړئ افغانانو جنګ، افغانانو جګړه، افغانانو د جنګ میدان په اسلحو او په ټکنالوژي باندې عمره نه وي ولاړ لکه څومره چې په روحیه او په اتفاق او اتحاد ولاړ وي. تاسې د خالد بن ولید یرموک غزاګانې هېرې دي، تاسې هغه غزاګانې هېرې دي چې په 3000 نفر به 80,000 نفر وهل، تاسې هغه غزاګانې هېرې دي چې تل بری به د حق وو. هغه مو هېرې وي دمګړۍ ایران ته هم وګورئ چې تقریبا ابرقدرت سره وهي. که چېرته ایران ته نه ګورئ بیا لنډه کتنه په د 20 کلن مزل باندې وکړئ چې تقریبا دلته افغانستان کې تقریبا هغه مملکت چې امپراتور دی شکست یې وخوړلو. که دا مو هم هېرې وي بیا انګلینډ سر ورښکاره کوي، بیا شوروي ته سر ښکاره کوي. مطلب مې دا دی چې دا منم زما لاس به خالي وي، زه دا منم له وسایلو به خالي وم، زه دا منم په ټکنالوژي به سنبال نه وم. خو زما دا هوډ، زما دغه باور، اطمینان په یوه ورځ رنګ راوړي چې حق به میدان ګټي او باطل به میدان بیلي، لکه تقریبا په دغه ځمکه باندې چې له آدم علیه السلام تر دمګړۍ پورې روان دی. زه د تېرې شپې ټولو هغه څوک چې خپل ژوند لاس ورکړی د الله عزوجل څخه د حقیقي شهادت یا دغه شهادت مرتبو قبولېدلو غوښتنه کوم چې الله شهادت په خپل دربار کې قبول کړي او زخمیانو ته یې د الله عزوجل څخه غیبي شفا غواړم او هغه سرتېرو ته چې دمګړۍ په فرضي کرښه کې دي او پلان او پروګرام ورته جوړوي هغو ته بریا غواړم او خپل افغانانو ته پر دغه اساسو شرایطو کې د افغانستان د اتفاق او اتحاد بلنه ورکوم او ورته وایم ورسره کوم په اتفاق شوي یو همدې ته ادامه ورکوئ. تل دې وي آباد دې وي، خپلواک دې وي، آزاد دې وي، سرلوړی دې وي، غیرتي دې وي، شجاع دې وي، افغانستان دې وي.